دوستم د اختر په پیغام کې وایي طالبان په ځان کې بدلون او سمون ته چمتو نه دي. د ملي تحریک مشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې طالبان په ځان کې بدلون او سمون ته چمتو نه دي او په ځان وژنو عمل کوي. د افغانستان د اسلامي ملي غورځنګ مشر مارشال عبدالرشید دوستم د سه شنبې په ورځ د سرطان په 18مه نیټه د لوی اختر په مناسبت پیغام خپور کړ او ویل چې د افغانستان خلک په داسې حال کې اختر لمانځي چې له اقتصادي ستونزو او طبیعي پیښو سره مخ دي لکه وچکالي، سیلابونه او زلزلې. د دوستم د اختر په پیغام کې راغلي د مغزو خرابوالی، ناقانونه کډوالي، تعلیمي او تحصیلي ستونزې، ګواښونه او د ازادۍ نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال زیات شوي او دغه ډله لا هم د نجونو د ښوونځیو په خلاصولو نه ده بریالۍ شوې. دوستم زیاته کړه د خلکو د ازادۍ تر پښو لاندې کول د ملیتونو پر وړاندې ګڼې نښتې، استبداد، د طالبانو مطلق العنانیت او د ټولنې د یوې برخې له زده کړو او کار څخه بې برخې کول نه یوازې دا چې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي لامل کیږي بلکې د اقتصادي ستونزو د رامنځته کېدو لامل کیږي. د تعلیم څخه محروم نسل حتی د نفاق او نفاق اور ته لمن وهي او د دې وضعیت دوام به د هیواد راتلونکی د مطلق تیارو لور ته بوځي. هغه ویلي دي چې نړۍ باید په دې پوه شي چې طالبان په ځان کې بدلون او سمون ته چمتو نه دي بلکې په ځاني غرضونو عمل کوي. باید وویل شي چې عبدالرشید دوستم د بلخ ولایت له سقوط سره سم ازبکستان ته تښتېدلی او اوس په ترکیه کې ژوند کوي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.